مینوالو ته دا پیغام ورکول غواړم چې ټول په یو اتفاق اوسئ او نن سبا اتفاق چې دی نو دا ټولو نه بهترین څیز دی. ټول په یو اتفاق اوسئ او خپل تعلیم مه پرېږدئ. موږ ته وګوره موږ پرېښي اوس رانه څه جوړ دي. تعلیم نه کوو ما نه دی کړی نو ځکه خو زه خپلو مینوالو ته دا میسج ورکوم چې خپل تعلیم پوره کړئ. ګرانو عزتمندو کتونکو اوس چې دا وخت ما سره کومه هنرمنده ناست سره د هېڅ تعارف محتاجه نه ده. یقینا تاسو په ډرامو فلمونو کې لیدلي وي نادیه خیال ایوم په دې شو کې نه شرکت کړو راغلو وایي سره خبر ترې کړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ په خپل پرم کې هرکلی وایو. مننه یو جهان او زه خپلو مینوالو ته زما له طرفه ډېر ډېر سلامونه قبول کړئ. نو ستاسو دلته په دې ارشد سلیما کې شو لګېدلې وه دې په حواله باندې څه میسج ورکول غواړم؟ شو خو ماشاءالله زموږ ډېر ښه شو چلېده ولې چې خلک هم ډېر راغلل کتونکي هم ډېر وو او زموږ شو چې کومه ده نو هغې کې زموږ داسې لباس نشته یا دغه نشته چې زموږ د ټولو جینکو ښه ماشاءالله ښه لباس دی. غټ اختر خو هم رانږدې را روان دی نو غټ اختر موقع به نه تاسو ډېر زیات مصروفیات وي ریکارډینګونه مو شروع به وي نو غټ اختر تاسو سره روان دي؟ غټ اختر له خو زما ډرامې هم را روانې دي او اوس چې ما کوم فلم کې کار وکړو خانه بدوش هغه هم اختر کې لږې په سلیما باندې. او جی څه پیغام ورکول غواړئ اخره کې خپلو مینوالو ته؟ بس مینوالو ته دا پیغام ورکول غواړم چې ټول په یو اتفاق اوسئ او نن سبا اتفاق چې دی نو دا ټولو نه بهترین څیز دی. ټول په یو اتفاق اوسئ او خپل تعلیم مه پرېږدئ. موږ ته وګوره موږ پرېښي اوس رانه څه جوړ دي. تعلیم نه کوو ما نه دی کړی نو ځکه خو زه خپلو مینوالو ته دا میسج ورکوم چې خپل تعلیم پوره کړئ چې مخکې خو درته څه نوکري میلاو شي که نه. بالکل دا نادیه خیال دې سره مونږ خبر ته وکړئ زمونږ پروګرام به جاري مخکې ورځو مونږ سره اوسېږي. څه کرکټر دی فلم کې؟ په دې کې مونږ خانه بدوش یو لکه چنګړیا دي پکې